بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم دی هغه رب چې ډیر مهربان او زیات رحم کوونکی دی. نن ورځې کلاس تاسو لپاره تر ټولو مهم کلاس ده، ځکه چې په دې کې تاسو ته هغه لاندی جملې وړاندې کیږي چې موږ یې هره ورځ استعمالوو او ضرورت ورته لرو. نو ټایم نه ویسټ کوو، راځئ چې کلاس شروع کړو. نمبر 1، پښتو کې موږ وایو چاته چې زه مصروف یم. زه مصروف یم. نو په انګلیش کې دا ډول راځي I am busy. I am busy. زه مصروف یم. busy وای مصروف ده. دلته راشه. نو انګلیش کې دا ډول ویل کېږي come here. come here. دلته راشه. یو کوټ ما ته هم واخله. یو کوټ ما ته هم واخله. buy one coat for me. buy one coat for me. ما ته هم یو کوټ واخله. نږدې راشه. come near. come near. نږدې راشه. کم مای راتللو ته نیر وای نږدې ته. بیا یې وګوره. دوباره یې وګوره. د دې انګلیش دا ډول راځي check again. check again. دوباره یې وګوره یا بیا یې وګوره. check وای کتلو ته، again وای دوباره ته. هر څه راواخله. take everything. take اخیستلو ته ویل کېږي. everything هر څه. زر واپس راشه یا واپس زر راشه. hurry back. په بیل سره واپس شه یا په بیل سره بیرته راشه. hurry back. هیڅوک نه راغلی. nobody came. nobody came. nobody وای هیڅوک. came چې دا دغه د کم دویم حالاته پاس پړمې ده. nobody came. هیڅوک هم نه راغلی. ما ته اوبه راوړه. bring water. bring water. اوبه راوړه. هر څه پرېږده. leave everything. leave everything. هر څه پرېږده. هر څه ومینځه. wash everything. هر څه ومینځه. صفا ووایه یا صفا خبرې کوه. speak clearly. speak clearly. صفا ووایه. ما ته ځواب راکړه. answer me. answer me. answer وای ځواب ورکول. me ما ته. answer me. ما ته ځواب راکړه. eat something. یو څه وخوره. یو څه وخوره. eat something. زر زر خوره. eat fast. eat fast. زر زر خوره. هر ورځ قرآن کریم تلاوت کوه. یعنی هر ورځ قرآن کریم لوله. recite holy Quran every day. recite holy Quran every day. هر ورځ د قرآن کریم تلاوت کوه. د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په کم موده کې زده کړئ، نو تاسو باید ریګولري همیشه انګلیسي ژبه باندې پریکټس وکړئ، تمرین وکړئ، نوې جملې زده کړئ او هغو باندې هر ورځ تمرین وکړئ. تر بیا چې زه حاضر یم، تر بیا مو د الله په امان. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.